بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. هرات ولایت ته د لوړو زده کړو وزیر سفر. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق په همکاري په کابل کې د 3 ورځني ورکشاپ ترسره کېدل. او د عربي او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نړیوالو سازمانونو استازي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د دې یو مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د غبرګولي 5مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم هرات ته د سفر په ترڅ کې د هرات پوهنتون د علمي شورا له غړو سره ناسته کړې. په دې ناسته کې ښاغلی ندیم په چارو کې پر اخلاص، یووالي او د اولي الامر پر اطاعت ټینګار کړی او د ناستې له ګډونوالو یې غوښتي چې په ټولو برخو کې د امیر المؤمنین فرامین تطبیق او ورته پوره پاملرنه وکړي. دغه راز دې ناسته کې د یاد پوهنتون مسؤلینو خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او د لوړو زده کړو وزیر د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف او د اوبو استکلوم نړیوال انسټیټیوټ په همکارۍ کابل کې 3 ورځنی ورکشاپ پیل کړ. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دغه ورکشاپ موخه د افغانستان د اوبو سکتورونو د غني کولو، د روغتیا، حفظ صحي او د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو برخه کې د نوو حل لارو موندل او د عملي پروګرامونو جوړول ښودلي دي. د یادې ادارې په وینا په دغه ورکشاپ کې د اماراتي ادارو، سیندیزو حوزو، د پوهنتونونو او د ملي او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. بل خبر کې په افغانستان کې د یونسکو سازمان عمومي رئیس میرمن پتریشیا مکفیلیپس د بامیان له والي عبدالله سرادي سره په دې ولایت کې د لرغونو آبادو د ترمیم ساتنې او بیا رغونې په تړاو خبرې کړې دي. په دې کتنې کې میرمن مکفیلیپس د لرغونو آبادو او کلتوري میراثونو د ساتنې په موخه د نړیوالو سازمانونو د مرستو د جلب په برخه کې د بامیان له والي له پاملرنې او همکارۍ مننه وکړه او زیاته کړه. یونسکو په پام کې لري چې د لرغونو ځایونو په ځانګړې توګه د غلغله او د هاک لرغونو ښارونو د ترمیم بیا رغونې او ساتنې پروژو کې همکاري وکړي. او په پای کې د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په یوه غونډه کې پر غزه د اسرائیلو اشغالګر رژیم بریدونه غندلي او د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. همداراز د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غزې د کلابندۍ په ژر تر ژره ختمېدو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې له قید او شرط پرته باید غزې ته بشري مرستې ولېږدول سي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.